دغه حقیقي کور دی زما اوس نو زه یې راځي د خپل کور نه د خپل کور له ځای ګورئ سبحان الله دغه کور ګورئ مجانن دی پیسې پې نه لګي خو زمونږ ورسره نه لګي پیسې پې نه لګي زمونږ ورسره نه لګي او کوم کور چې زمونږ نه دی د هغې سره زمونږ لګي دا کوم کور کې چې ته اوسېږې دا ستا و نه د هغه نه مخکې ته به زما د پلار و که نه د هغه و د هغه نه و د هغه نه مخکې د هغه و د هېڅ چا نه و ولله میراث السماوات والارض دا ځمکه او اسمانونه د الله دي او هغه ته پاتې کېدونکي خبره ما دا کوله چې علي بن ابي طالب رضی الله ورغی دی ولاړ به چې خپل کورونه به ویني چې ورغی په دې مقبره کې سیلۍ چلېده که تاسو چې مقبرې ته ورشئ که نه ډېر ناشنا منظري او دا سوق الاخره دی دا د آخرت بازار دی دغه بازار کم یو دی یو خو دا بازار دی د جومات نه بهر چې کم دی شور شور به کوي دا د دنیا بازار دی کته ځي څوک او څوک بره ځي او ګاډي دي او رڼې وي او هغه بازار د آخرت بازار دی هلته ټول غلي پراته وي ظاهره کې ځکه ابو الدرداء رضی الله عنه په دې مقبره باندې تیر شو نیسي ودرېد په ژړا شو وی یا تراب ای خاورو ما اسکن ظواهرک وفي باطنك الدواهي ظاهرك ډېر غلی دنه به ډېرې غټې قیسې روانې وي دنه به ډېر غټې قیسې دي ظاهره کې خلک دا غلي پراته دي علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې کله ودرېدو دا قبر په قبرونو دی که دوی سیلۍ چلېده نو دې قبرونو والا ته یې وی موږ دا وکړو دا مو وکړو دا مو وکړو خبرې ورسره شروع کړه تاسو سره څه وشو تاسو څه وایئ غلی و بیا ملګرو ته جواب دی چې راکولی نه اورېدی شي نه جواب راکولی شي دا اوس د یو ملګرو له یو درس ورکوي خو که دوی خبره کوله نو یو به یې ویلی وی وی څه به یې ویلی وی وی دوی به ویلی وی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دوی موږ ته ویلی چې توښه ګورې ځان سره ډېر راوړي ځکه چې موږ په سفر باندې وتي توښه را سره کمه شوې ډېر اوږد سفر دی